د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو یو افسوسناک خبر دی چې د پښتونخوا په درګۍ علاقه خرکی کې یو ظالم زوی را پاسېدلی دی چې خپله ښځه او خپل پلار یې په بېرحمانه مرګ باندې وژلی دی. د دې واقعې نور تفصیل څه دی او خپل پلار او ښځه یې ولې وژلي دي، دوی داسې څه ګناه کړې وه چې دواړه یې وژلي دي، دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ. قدرمنو دوستانو، دا واقعه د پښتونخوا په درګۍ علاقه کې شوې ده. دغه مجرم چې علي اکبر نوم یې دی او خپله ښځه او خپل پلار یې وژلي دي چې دغه دواړه په موقع باندې مړه شوي دي او په دواړو باندې فایر کړی شوی و، یعنې ډزې پرې شوې وې. د دغه دواړو مقتولینو لاشونه د درګۍ هسپتال ته رسول شوي دي چې ساه پکې باقي نه وه او دواړه مړه شوي وو. ویل کېږي چې د دوی په کور کې کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې وې، په دې وجه باندې خاوند خپله ښځه وژلې او ورسره خپل پلار هم وژلی دی. ویل کېږي چې د دې سړي ښځې کومه چې اوس وژل شوې ده، د خپل خاوند په خلاف یې د درګۍ تاڼه کې رپورټ هم 13 هفته درج کړی و، خو تر اوسه پورې دغه مجرم نه دی نیول شوی او داسې ښکاري چې د همدغه اف آی آر یا رپورټ د وجې دې کس خپله ښځه ویشتلې ده. درنو دوستانو، یوه خبره چې موږ بار بار په نور ویډیوګانو کې هم کړې ده، نن سبا اکثره مور پلار داسې کوي چې بچي سم نه وي، بدعمله وي او چرسیان پوډریان وي او د هغوی لپاره پردی تورسرې راواده کړي او فکر کوي چې واده سره به بچي سم شي او غلط کارونه به پرېږدي. که د یو چا زوی بدعمله وي نو هیڅکله هم ورته واده نه وي کول پکار، که نه نو بیا به دغسې مشکلات رامنځته کېږي او دغسې وژنې به زیاتېږي. حکومت له پکار دی چې دا قاتل علي اکبر زر تر زره ونیسي او داسې سخته سزا ورکړي چې نور خلک د ده نه عبرت واخلي. ډېره مننه کوم چې تاسو موږ سره د پښتو پوسټ چینل د ویډیو تر اخره ملتیا وکړه. زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.